الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون صدق الله العظیم. الله تعالی فرمایي او د هغې ځمکې ختیځي او لویدیځي برخې چې برکتونه پکې وو هغه قوم ته یې په میراث ورکړ چې په استضعاف کې ساتل کېدل، د کمزورتیا او ناتوانولو هڅه یې کېدل. ستا د رب غوره وینا د بني اسرائیلو په ارتباط په دې سبب بشپړه شوه چې صبر یې وکړ او هغه سم ویجاړ کړ چې فرعون او قوم یې جوړول او لوړول. د مبارک آیت کې د بني اسرائیلو هغه حالت ته اشاره شوې ده چې فرعون د هغه د استضعاف او ناتوانه کولو هڅه کول، زامن یې ورته وژل چې شمېر یې زیات نشي او د فرعون واکمني ونه غواړي. د دې قوم د زامنو د وژلو وجه همدا غوښتل چې شمېر یې لږ اقلیت ډېر نشي، نظام ونه غواړي او لوړي د دې لپاره ژوندی پرېښودې چې د دوی دربارونو کې د وینځو په څېر خدمت وکړي. په الله تعالی یې ایمان راوړ، د موسی علیه السلام ملګرتیا یې وکړه، د جهاد او هجرت لاره یې غوره کړه او د همدې له کبله الله تعالی د هغوی دښمن رسکور کړ او ځمکه یې دوی ته په میراث ورکړه. د فرعون د واکمنۍ یوه لویه برخه چې د شام شاوخوا او د بهر دې لوري ته هم غځېدلې وه، دا د بني اسرائیلو لاسته ورغله او د قوم ته الله تعالی د نړۍ په ټولو ولسونو باندې فضیلت ورکړ. د دې فضیلت وجه همدا وه چې هغوی صبر وکړ. وتمت کلمة ربک الحسنى علی بني اسرائیل بما صبر. دوی د الله تعالی په لار کې صبر وکړ او د همدې صبر له کبله الله تعالی هغوی ته په ټولو قومونو او ولسونو فضیلت ورکړ. د مظلوم بني اسرائیلو په لاس د هغه فرعون واکمني نسکوره شوه چې دوی یې په غلامي او اسارت کې ساتل. همدا د الله تعالی ثابت سنت دی، نه بدلیدونکی سنت د قیامت تر ورځې پورې چې الله تعالی به د مظلومانو انتقام له ظالمانو اخلي او د همدغه مظلومانو په لاس به د ظالمانو تخت او تاج نسکوریږي. دا د الله تعالی دایمي نه بدلیدونکی سنت دی. زمانې پار پړاو کې به د هر فرعون سره همغه معامله کېږي چې د مصر له فرعون سره وشي او د هر پاسېدونکي ولس چې د خپلې ازادۍ لپاره ملا تړي الله تعالی به همغه څه ورسره کوي چې له بني اسرائیلو سره وکړي. او مظلوم ولسونو ته به الله تعالی ځمکه همداسې په میراث ورکوي لکه چې بني اسرائیلو ته په میراث ورکړه. ځمکه د خدای ده، دا پرېکړه الله تعالی کوي چا ته په میراث وسپاري، څوک ورباندې حاکم کړي، اقتدار چا ته وسپاري. د دې پرېکړه له عرشه کېږي، الله تعالی دا پرېکړه کوي.
دا بریا او پر دشمن برلاسي د هغو په برخه کېږي چې د خپلې مبارزې په دوران کې صبر وکړي، کړاوونه په سړه سینه وګالي، ناهیلی نه شي، راتلونکي ته تل هیله مند وي، خپلې مبارزې ته دوام وکړي، خپل سنګر کلک وساتي. دا آیت ښیي چې بني اسرائیلو په لومړي سر کې د موسی علیه السلام ملګرتیا کړې، هجرت ته او شهادت ته چمتو شوي، د فرعون په خلاف یې پاڅون کړ، صبر یې کړی، ستونزې یې ګاللې، او د دغه اخلاص او صبر په وجه الله تعالی خپل تایید او نصرت د هغه پال شامل کړه. دا آیت موږ او د الله تعالی د لارې هر مجاهد ته لارښوونه کوي چې خپل جهاد نیمګړی پرېنږدي، د ازمایونو او کړاوونو په وړاندې خپل ثبات او استقامت له لاسه ورنه کړي، او هیڅ کله په هیڅ ظروف او شرایطو کې ناهیلی نه شي. د ایمان تقاضا همدا ده، څوک چې په خپل رب باور لري او هغه یې پېژندلی، په وعدو یې هم یقین وي، هغه به په هیڅ ظروف او شرایطو کې ناهیلی کېږي نه. ورونو خویندو، د افغانستان په فضا کې یو ځل بیا ډرون جهازونه ګرځي، دا اوس هم د دې جماعت په سر باندې ګرځي. له هر افغان سره دا پوښتنه او اندېښنه ده چې دا د کوم هېواد جهازونه دي، له کومې اډې را الوځي، د کوم هېواد له فضا تېرېږي او افغانستان ته راننوځي. د دې څرګند تیري په وړاندې د حکومت دریځ څه دی؟ هغه افغانان باید څه وکړي چې د خپل هېواد د ازادۍ لپاره یې قرباني ورکړي، خپلواکي غواړي، سرلوړی افغانستان غواړي. دوی باید د دې تیري په وړاندې څه وکړي، څه ووایي. موږ دا تیری نه یوازې په کلکو الفاظو غندو، بلکې دا د افغانستان په استقلال، خپلواکي او ملي حاکمیت څرګند او وحشیانه تیری ګڼو. له ډېرو نښو او د مسؤلینو له اظهاراتو او ویناو څرګنده ده چې دا د امریکایانو کار دی. جهازونه د دوی دي او د الوتنې د افغانستان د فضایي حریم نقص د دوی کار دی. یعنې چې امریکایي ځواکونه له 100 کلن جنګ وروسته او د راکټونو او بمونو ورولو او د لکونو افغانانو له وژلو وروسته په ظاهر کې له افغانستان ووتل، خو په دې هېواد کې خپل جنګ پای ته نه ده رسولی، لا په کمین کې ده او په بلې بڼې کې جنګ ته دوام ورکوي. دا یوازې امریکا نه ده چې په ظاهر کې وتلې، خو تر شا یو جنګ پرېږدي او د خپل غچ او انتقام له ارادې سره تړي. تر دې وړاندې هم چې کوم ځواکونه راغلي افغانستان یې اشغال کړی، د یو لوی جهاد په نتیجه کې دوی دې ته اړ شوي چې له افغانستانه ووځي، خو په ظاهر کې وتلي، په حقیقت کې پاته شوي، اقتدار یې، سلطه یې دوی پورې مربوط، دوی پورې تړلي، لاسپوڅي، هغوی په اقتدار کې پاته شوي. انګریزان هم ووتل، خو د کمونستانو تر کودتا پورې انګریزان افغانستان کې پاچایان دوی ټاکل، په لندن کې ټاکل کېدل، که تعویض کېدل یو په بل بدلېدو هم فیصله په لندن کې کېده. او تاسو ته به عجیبه وبرېښي چې درته ووایم حتی د پاچایانو تنخوا هم له لندن نه اجرا کېده، د قصر مصارف یې له لندن نه ورکول کېده. شوروي ووت،
پورې خو تر نن پورې شوروي په افغانستان کې او اقتدار کې شریک دی. په دوی پورې تړلې ډلې دا اوس هم اقتدار کې دي. دا شل کاله مخکنی اشغال خو پرېږدي او د دوی له وتلو وروسته خو پرېږدي چې پوځ هم د دوی لاس کې وو، امنیتي ځواکونه هم د دوی لاس کې وو، ریاست امنیت ملي هم د دوی لاس کې وو. اصل کې واک او اقتدار ټول د دوی په لاس کې. نن امریکایان وتلي، خو دا دی ګوري چې زموږ په فضا کې د هغوی ډرون جهازونه ګرځي. د امریکا د مخکني جمهور رئیس ټرامپ او د ځینو کانګرسمینانو له اظهاراتو په څرګنده توګه هم دا معلومیږي. یوی وایي موږ باید بیرته افغانستان ته ستانه شو او هغه امریکایي وسلې راغونډې کړو چې په افغانستان کې مو تر شا پرېږدي. او دا هم وایي چې د دې وسلو بیه لږ تر لږه 7 میلیارده ډالر ده چې امریکایانو تر شا پرېږدي. باید ستانه شو، دا وسلې بیرته راغونډې کړو. او دا که راغونډې نه شي نو د ترورستانو لاسته ورځي، زموږ د رقیبانو حریفانو لاسته ورځي. بل وایي د بګرام په هوایي میدان مو په میلیاردونو ډالر مصرف کړ په دې موخه چې له دې میدان نه به چین څارو او د چین د اتومي هڅو څارنه وکړو. اما اوس دا میدان د چینایانو لاس کې موږ جوړ کړی و د دې لپاره چې له دې میدانه به د چین اتومي تاسیسات او هڅې څارو. ما نن د بګرام هوایي میدان ګواکې د چینایانو لاس کې د خپل ولس ذهنیت هواروي، نړیوال ذهنیت هواروي چې که سبا تیری کړي نو خلک دلیل یې دا وي، خلک داسې ګمان وکړي چې وجه یې دا وه چې امریکایان ځي خپلې وسلې راغونډوي. دا څه عادي خبرې نه دي چې له څنګه آرام او ساکت تیر شو، نه څه ووایو او نه کوم عکس العمل وشي. یعنې چې موږ له یوه اعلان شوي بل جنګ سره مخامخ، هسې جنګ چې تیار پیل شوی، پیلېدو پال کې نه بلکې عملا دا جنګ پیل شوی. دا جازونه یې د جنګ د پیل په معنا ده. ناټو او ملګرو یې 10 جنګي جبهې تر ننه پورې اعلان کړي. له هغو اجیرو جنګیالیو چې په تېرو 20 کلونو کې هغوی د افغان ولس په خلاف جنګولي او مشران یې یا د فرقو قماندانان یا د قول اردو قماندانان یا د وزارت دفاع یو مسؤل چارواکی جنرالان او د هغو ډلو مشران چې په دې 20 کلونو کې د امریکایانو په چوپړ کې د همدغو نه دوی 10 جبهې اعلان کړي. د دې ټولو جنګي جبهاتو څرګند مرکزونه هم د ناټو غړو هیوادونو کې د دې دفترونه یې هلته دي، د مسؤلینو کورنۍ یې هلته دي. دا هیوادونه دا اجیر جنګیالي تنظیموي په جبهاتو کې او غواړي دوی ټول په یو محور راغونډ کړي. د دوی د فعالیتونو او د عملیاتو راپورونه هم دروغ و رښتیا مسلسل په رسنیو کې خپریږي، غرب پورې تړلو رسنیو کې. او د دې معنا فقط دا ده چې دا هیوادونه عملا د افغانانو او افغانستان په خلاف په جنګ کې ښکېل دي. پوښتنه دا ده چې دې لوري ته د مؤمنو افغانانو موقف او دریځ څه دی؟
موږ تیار له یوه پیل شوي جنګ سره مخامخ یو، بل جنګ سره مخامخ. موږ به څه کوو؟ هغه چې د افغانستان د ازادۍ لپاره یې قربانۍ ورکړې، وینې یې توی شهیدان یې ورکړي، ازادي غواړي، د ازادۍ نه په کم څه نه راضي کېږي. هغوی به څه کوي؟ د هغوی دریځ او موقف څه دی؟ متاسفانه موږ په داسې حالت کې یو لکه چې هېڅ څه نه وي شوي. بشپړ سکوت او خاموشي. هېڅوک نه پوهېږي چې هېواد کوم لوري ته روان دی. هر څوک د خپل انګېرنو مطابق قضاوت کوي چې کوم لوري ته روان یو او راتلونکې به څنګه وي. اما دا چې خلک توجیه سي، خلکو ته وویلی شي چې وضعیت څنګه دی، ستاسو مسؤلیت څه دی، د یو مجاهد په توګه، د یو مؤمن افغان په توګه ستاسو مسؤلیت څه دی، متاسفانه په دې ارتباط څه نه ویل کېږي. ورونو خویندو، د هوایي میدانونو د تخنیکي او اداري چارو د تنظیم په اړه له ترکیې او قطر سره مذاکرات شول. د مخکني رژیم له نسکورېدو نه بیا تر نن پورې دا مذاکرات روان دي، اما تر اوسه پورې نتیجه نه ده ورکړې. وروستی تصمیم نه دی نیول شوی. داسې معلومیږي چې قطر ځینې سخت شرایط وضع کړي. په غالب ګمان سره یو شرط هم دا دی چې د دې هوایي میدانونو امنیت به هم د دوی په لاس کې، دوی امنیتي پرسونل به راځي، د اداري تخنیکي چارو ترڅنګ به د میدانونو امنیت هم د دوی له لوري تنظیم کېږي. او دا یقینا چې ډېره خطرناکه غوښتنه ده چې هیڅ افغان باید ونه مني. او که دا ومنل شي نو پایله به هم ډېرې خطرناکې، یقینا ډېرې خطرناکې. دا هیڅ توجیه نه لري چې د هوایي میدانونو امنیتي چارې پردي هیواد ته وسپارل شي او پردي امنیتي پرسونل پکې مستقر شي. په قطر کې د امریکا تر ټولو ستره اډه ده. او امریکا هم دا اوس له افغانستان او افغانانو سره په جنګ کې ښکېل ده. عملاً یو بل جنګ پیل کړی. حتی ویلی شو چې مخکنی جنګ یې لا نه دی ختم کړی. دقیقه وینا هم دا ده چې دوی خپل مخکنی جنګ جاري ساتلی. له شلو کلونو جنګ وروسته د افغانستان نامنولو چارو کې عملاً ښکېل ده. جنګي ډلې تنظیموي او پالي. د دې پایله به یقینا له دې پرته بل څه نه وي چې یو سباوون به کله چې افغانان له خوبه راپاسي نو ګوري به چې په ټولو دغو هوایي میدانونو کې امریکایي سرتېري ځای په ځای شوي. او زموږ هیواد یو ځل بیا په اسانۍ سره او له مقاومت پرته اشغال شوی. نتیجه بیا همدا ده. همداراز افغانان باید په دې پوه شي چې دا ډرون جهازونه د کوم هیواد له فضا افغانستان ته راننوځي. چا امریکا ته په خپل هیواد کې اډې ورکړي. دا باید مشخص. افغانان باید پوه شي حتما باید زموږ یو ګاونډي امریکا ته اډه ورکړي، ځمکنۍ اډه، او یا دا اجازه ورکړي چې د افغانستان د دوی له فضا نه راتېر شو افغانستان کې عملیات ترسره کړي. دا هیواد کوم دی؟ روسیا د تاجکستان په اړه وایي چې له امریکا سره په دې ارتباط مذاکرات روان دي چې هغوی ته په خپله خاوره کې اډه ورکړي. او ویل کېږي چې په دې ارتباط د دواړو ترمنځ موافقه نشوه.
او حتی د فرخار ایربیس په نامه، فرخار هوایي اډې په نامه، د دوی یوه زړه اډه چې د آمو سیند فقط شاوخوا 3 کیلومتره فاصله لري. دا ګواکې امریکایانو ته سپارل شوی، د کولاب په ځای دا ورته سپارل شوی. د کولاب مقاومتیان هم دلته ځای په ځای شوي او ګواکې دوی ته هم د روزنې څه مرکز دلته برابر شوی. مګر دا نه ایجابوي چې موږ خپل دریځ څرګند کړو او ولس پوه کړو چې څه روان دي. هر څوک خپل تیاری ونیسي، وضعیت ته په پام سره. یقینا چې دا زموږ مسؤلیت دی، دا د واکمنو او مشرانو لوی ملي او دیني مسؤلیت دی چې ملت پوه کړي څه روان دي او افغانان باید څه وکړي. په داسې حال کې چې نن موږ له هیڅ بهرني هیواد سره جنګ نه لرو. افغانان نه اروپا ته د جنګ لپاره تللي او نه امریکا ته. که اروپا ته هم تللي دي نو بریتانیا او امریکا لېږلي دي د اوکراین د مرستې لپاره. هماغه چې دلته په افغانستان کې جنګولي وو نن یې تنظیم کړي دي او اوکراین ته یې لېږي. دا هم هماغه دي چې امریکایانو روزلي د افغانانو په خلاف یې جنګولي وو او نن د هغوی ځینې ټولي اوکراین ته لېږل شوي. د مهاجرینو نه هم ځینې تنظیم کېږي او اوکراین ته لېږل کېږي. دا راپورونه هم خواره شول چې په ایران کې ځینو همدا کار کړی، ورته ماموریت ورکړی شوی و او کافي مبالغ ورته سپارل شوي وو. او دنده یې دا وه چې په افغانانو کې د هغوی له مجبوریت نه، له بد اقتصادي وضعیت نه په استفادې سره اجیر جنګیالي استخدام کړي او اوکراین ته ولېږي. ایران چې نه غواړي مناسبات له روسیې سره خراب شي، عکس العمل ښودلی دا کس یې نیولی او خبره هم رسنیو ته راوتلې. ناټو او په سر کې امریکا له خپل ټول زور ځواک سره بې موجبه او په ظالمانه توګه په افغانستان برید وکړ. د لکونو افغانانو له وژلو وروسته د یوې معاهدې له مخې ووتل. د معاهدې باندې ټینګار دوی کولو او حتی ویلي چې له معاهدې پرته هم موږ وځو، موږ په هر صورت له افغانستانه وځو. د وتلو پرېکړه دوی کړې، د مذاکراتو غوښتنه د دوی له لورې، معاهده هم د دوی په غوښتنه ترتیب شوې او لاسلیک شوې. د دغې معاهدې مطابق هغوی له افغانستانه د وتلو پرېکړه کړې او خپلې وسلې هم د همدغې معاهدې له مخې په افغانستان کې پرېښي. غوښتل یې ټول نظام پاتې شي، وزارتونه، فرقې، اردو، امنیتي ځواکونه، اداره، نظام، په مجموع کې هر څه په خپل حال پاتې شي. همدا یې غوښتل. د وسلو د انتقال اراده یې نه وه او غوښتل یې چې دا وسلې همدلته د همغو په لاس کې چې دوی د افغانانو په خلاف جنګولي. خو دا دی بیا هم بدماشي کوي او غواړي یو ځل بیا په افغانستان برید وکړي. دا دی ګورو چې بل جنګ یې عملا د افغانانو په خلاف پیل کړی. ورونو خویندو، د اسلامي نړۍ د ټولو جنګونو تر شا د امریکا لاس دی. هر هوښیار انسان پوهېږي چې د مظلومو فلسطینیانو قاتلان څوک دي. د چا په وسله وژل کېږي او د چا په مټ هغوی د زور زیاتې لار غوره کړه.
دا تر نیمې پیړۍ اوږد جنگ چا په مظلوم فلسطین مسلط کړی؟ دا په میلیونونو مظلوم فلسطینیان چا له خپل هیواد او له کور کلي هجرت ته مجبور کړي او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې خواره دي. تر نیمې پیړۍ زیاته موده کېږي چې په میلیونونو فلسطینیان بهر کې مهاجر او په داخل کې هم کورونه او ځمکې باغونه د صهیونستانو له لوري غصب شوي، اشغال شوي. په سیمو کې نوي ښارګوټي جوړېږي او د غربیانو په مرسته او مالي تعاون باندې دا کار کېږي. امریکا فیصله وکړه چې یروشلم ته خپل سفارت انتقال کړي، یعنی د فلسطین په پلازمینه باندې هم د اسرائیلو سلطه ومنه. د همدې لپاره خپل سفارت ورته انتقال کړ. پر عراق چا مسلسل بریدونه وکړل، په لکونو ټونه بارود یې په عراقیانو باندې وورول. د دې هېواد په تاریخي ښارونو باندې دومره بمونه ورېدلي دي چې په ویرونکو کنډوالو یې بدل کړل. په سوریې، لیبیا، سودان او یمن کې چا د جنګونو اورونه بل کړ. امریکا که همت او غیرت لري او په خپل زور ځواک مغرور دی، نو نن دې له روسیې سره خپل زور وازموي او له خپل حلیف او ملګري اوکراین د دفاع وکړي. دلته خو املا ماته ده، حتی خپلې وسلې هم نشو لېږلی او توجیه همدا ده که وسلې ولېږو نو کېدی شي چې دا په یو درېیم نړیوال جنګ بدل شي. د همدې لپاره خپلې مخکې تللې وسلې اوکراین ته نه لېږي، په عوض کې زړې روسي وسلې لېږي. هغه هم د دې لپاره چې ځان ته د وړو یو پزه جوړه کړي چې دا د یو څه خو مه کړه، وسلې هم ولېږله اوکراین ته، اما د مخامخ مقابلې جسارت نه کړ. امریکا خپل زور مظلومو افغانانو، فلسطینیانو او نورو مسلمانانو ته ښیي. دا ځکه چې مسلمان امت نن یتیم دی. یقینا چې مسلمان امت نن یتیم دی، مشران جبون او د پردیو غلامان دي. د پردیو په زور په خپلو ولسونو باندې مسلط شوي او د هغوی د ګټو لپاره ازادي غوښتونکي زنداني کوي او وژني. د اشغال د دور پاتې شونې دي. هماغه مهال چې بریتانیا په اسلامي هېوادو مخامخ او مستقیم حکومت کولو، ځواکونه په دې هېوادونو کې مستقر وو او په هر هېواد کې یو وایسرا درلود چې اصلي حاکم هغه و. اما په څنګ کې یو لاسپوڅی پاچا جنرال او اوس تر اوسه پورې اقتدار د همدغو په کورنیو کې پاته ده چې انګریزانو مسلط کړی. هر څوک پوهېږي چې د اسرائیل لپاره مستقل هېواد او هغه هم د فلسطینیانو په وطن کې چا رامنځته کړی؟ چا صهیونستان د اسلامي امت په زړه کې لکه یو تیره او زهرجن خنجر ننیستی؟ چا د میانمار په لکونو مظلوم مسلمانان ووژل او په لکونو نور یې له خپل هېواد هجرت ته مجبور کړل؟ غربي مطبوعاتو د هغې آنګ سان سوچي لپاره پراخ تبلیغات کول او هغه یې د غربي دیموکراسۍ د اتلې په نامه یادوله. همغه چې د میانمار په مظلوم مسلمانانو د دې په واکمنۍ کې دا ټول ظلمونه شوي، همدې ته د نوبل جایزه ورکړه. هماغسې لکه چې دوی په افغانستان کې جعلي او کاغذي اتلان جوړ کړل.
چې څوک ډېر د ملت په خلاف جنګېدلی د غربیانو په نزد د قدر و قیمت زیات او هغه ته تر ټولو لوی میډال ورکړی دی او لوی غولونکی لقب. نن همدغه اتله د خپلو ملګرو جنرالانو له لوري د مالي فساد په تور په 15 کاله بند محکومه شوې. هماغسې لکه چې د دوی پروني جعلي افغان اتلان رټل شوي او خپل پروني باداران ورته ویزه هم نه ورکوي. ورونو خویندو، نن موږ د ناټو د ټولو پرونیو پټو او ښکاره ملګرو له لوري ګواښل کېږو. چا چې د افغانستان په اشغال کې د ناټو ملګرتیا کړې په پټه یا څرګنده، نن موږ یو ځل بیا د همدغو هېوادو له لوري ګواښل کېږو. له ګاونډیو سره هم په لانجو کې ښکېل شوي یو، په شرق کې له پاکستان سره، په غرب کې له ایران سره او په شمال کې له ازبکستان او تاجکستان سره. باور لرو چې د دې لانجو په راولاړولو کې د هغو لاس دی چې خپلې ناولې ګټې د افغانستان د جنګ په دوام کې لټوي او د همدې جنګ له دوام سره هغوی خپلې ګټې غوټه کړې له بې ثباتۍ سره، له ناامنیو سره، له جنګ سره. له جنګ فارغ، آزاد، خپلواک او اسلامي افغانستان نه خوښوي او د خپلو ستراتیژیکو سیاستونو خلاف یې ګڼي. ورونو خویندو، روان، حساس او له ګواښونو ډک وضعیت ایجابوي چې افغانان په ګډه نوی او رغنده تصمیم ونیسي، د شورا او تصمیم مقتدره او د ټول ملت ممثله مرجع جوړه کړي. دا یو حاد ضرورت دی. د ستونزو او کړاوونو د وتلو تر ټولو مهمه لار، موږ باید د ملت ممثله د تصمیم مرجع ولرو، داسې چې د ملت په استازیتوب وکولی شي د مهمو ملي مسایلو په ارتباط وروستۍ پرېکړه وکړي او بیا ټول ملت هم د دې پرېکړې تر شا ولاړ وي. دغسې یو مرجع جوړولو ته ضرورت لرو. شورا او مشوره د اسلامي نظام بنیادي اصل او د دین مهمه تقاضا ده. قرآن مؤمنان داسې معرفي کوي: والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورا بینهم ومما رزقناهم ينفقون. او هغه چې د خپل رب حکم ته لبیک ویلی، لمونځ یې کړی او کار یې په خپلو کې مشوره وي او له هغه څه انفاق کوي چې موږ ورروزي کړي. لکه چې ګورئ دلته د مؤمنانو د صفتونو په ترڅ کې له لمانځه وروسته او تر انفاق او زکات وړاندې د مشورې یادونه شوې او ویل شوي چې د دوی کارونه په مشوره وي، د مؤمنانو کارونه په مشوره وي. هغه مسایل چې په ټولو مؤمنانو پورې، په ملت پورې، په امت پورې مربوط دي، په دغو مسایلو کې هغوی کار خپلو منځونو کې مشوره ده. د ټولو ترمنځ مشوره، د یوې ډلې ترمنځ مشوره نه، د ټولو مؤمنانو ترمنځ مشوره دا د مسلمانانو اصلي کار او دا د هغوی ځانګړتیا ده. خپل کارونه په مشوره کوي، خپلو منځونو کې ټول کښېني او د قضایاو په ارتباط د مشورې وروسته آخري وروستی تصمیم نیسي. همداراز دلته تر لمانځه او شورا وړاندې د دوی دا صفت راغلی، د خپل رب حکم ته یې لبیک ویلی. دا شی چې شورا په هغو امورو پورې مربوط ده چې پرېکړې مؤمنانو ته سپاره شوې. یوه قضا ده چې الله تعالی امر کړ، دین واضح کړی، د دې پرېکړې مسلمانانو ته نه ده پرېښه، الله تعالی له خپله لورې کړی. په دغو مواردو کې د هغوی کار سمینا و اطعنا ده، استجابت، منل، پرته له
ځنډ او تاخیر. اما هغه مسایل چې مؤمنانو پورې مربوط دي او الله تعالی او دین مؤمنانو ته محول کړي دا په تاسو پورې مربوط دي، په دغو مسایلو کې به هغوی خپلو منځونو کې کښېني او وروستی تصمیم به له مشورې وروسته نیسي. دې ته مو باید پام وي چې تر دې آیت وړاندې له ظالمانو غچ اخیستل د مؤمنانو یوه ځانګړتیا ګڼل شوې. تر همدغه آیت وړاندې فقط یو آیت وړاندې همدا راغلی چې کله په دوی ظلم وشي غچ اخلي. د مؤمنانو شان دا دی، یو صفت او ځانګړتیا یې دا ده چې کله مظلوم واقع شي بل ورباندې تیری او ظلم وکړي تسلیمیږي نه، انتقام اخلي، غچ اخلي. له بلې خوا د صبر، زغم، عفو او مصالحې ستاینه شوې. دا ځکه چې په ځینو حالاتو کې غچ اخیستل ضروري وي او په ځینو کې صبر، عفو او مصالحه ګټور. که په مسلمان د یو مغرور ظالم له لوري تیری وشي نو باید د هغه سوک په سوک ځواب کړي او سپېړه په سپېړه. د هغه مغرور غرور باید مات کړی شي. له مؤمن سره دا شی چې د دوی د ظلم په وړاندې د صبر او زغم په ځای د انتقام لار غوره کړي. دوی باید د کبرجنو په وړاندې سر ټیټ نه کړي. که د خپل مسلمان ورور له لوري کوم تیری پرې کېږي د جهل له کبله وي یا د غرض او مرض له کبله او احساس کړي چې دته عفو کول غوره دی، د اسلام او د مسلمانانو په ګډه کار دی، په دې عفو الله تعالی راضي کېږي، نو همدا کار ورته غوره دی چې صبر وکړي او عفو وکړي. خو که سره له دې هغه خپل غچ واخیست، الله تعالی ورته دا ویلی دی چې تېرېدا، عفو، سترګې پټول، اغما، صبر دا غوره ده. اما هغه صبر ونشو کولی، خپل غچ یې واخیست. په دې صورت کې دی ملامت نه ده، هغه ملامت دی چې په دوی تیاری کړی. دا د ده حق ده، دا د ده حق ده چې له ظالم نه چې په دوی تیری کړی غچ او انتقام اخلي. ځینې داسې انګیري چې امیر او مشر نه په خپلې ډلې کې په مشورې مکلف دی او نه له ملت سره په مشوره. که مشوره هم کوي نو د وروستۍ پرېکړې واک د ده ده. دا اختیار ده ته سپاره شوی دی چې خلکو رای واوري او بیا وروستۍ پرېکړه د خپلې خوښې مطابق وکړي. دې غلطې رایې ته مذهبي رنګ هم ورکوي او هڅه کوي دغسې له یوې ګوشې بلې ګوشې نه ضعیف او کمزوري روایات راغونډ کړي چې تر څو دې غلطې رایې ته مذهبي رنګ ورکړي. په داسې حال کې چې دا هم د قرآن خلاف رای ده، هم د سنت خلاف، هم د صحابهو د منهج خلاف او هم د فقهاو او ائمهو د رای خلاف. قرآن پیغمبر علیه السلام ته امر کوي، په دې مکلف کوي وشاورهم فی الامر، د خپلو یارانو صحابهو سره مشوره کوه، په کارونو کې ورسره مشوره کوه. او دا لارښوونه او امر هم داسې ځای کې راغلی چې د دې وړاندې پیغمبر علیه السلام له خپلو یارانو سره مشوره کړې، غلطه رای ورکړې، په خپلې غلطې رای هغوی اصرار کړی، پیغمبر علیه السلام له خپلې رای تیر شوی، یو جنگ واقع شوی، په دې جنگ کې مسلمانانو ماتو خوړلې، ډېر تلفات یې لیدلي او شاید د پیغمبر علیه السلام په ذهن کې دا ګرځېدلی چې له دوی سره مشوره نه کوو له دې وروسته. او الله تعالی ورته امر کوي چې له همدغو سره به مشوره کوي چې یو ځل یې تا ته غلطه مشوره هم درکړې وه، اشتباه یې کړې، غلط شوي، سره له دې به له همدغو سره مشوره کوي. فاذا عزمت فتوکل علی الله. او کله چې دې تصمیم ونیولو، پرېکړه دې وکړه، عزم دې وکړ، بیا خو په الله تعالی توکل وکړه. یقینا چې الله توکل کوونکي خوښوي. دلته تر عزم او تصمیم وړاندې د شورا یادونه شوه
یعنی چې تصمیم به له شورا او مشورې راټوکېږي. لومړی شورا او بیا پریکړه او تصمیم. لومړی د شورا یادونه شوې ده او بیا د تصمیم او عزم او د پریکړې. یعنی چې پریکړه او عزم او تصمیم به له شورا راوځي. لومړی کار شورا ده. کسان دا تصمیم چې د شورا په نتیجه کې نیول کېږي د پیغمبر علیه السلام د خپلې رایې خلاف هم پیغمبر مکلف دی چې په همدې پرېکړې به عمل کوي او په الله تعالی به توکل کوي. له دغه خبرې خپله معلومیږي چې که حتی دا پرېکړه ستا د رایې خلاف هم ده، په الله تعالی توکل وکړه، د همدې پرېکړې مطابق عمل وکړه. ستا د رایې خلاف ده، ته په دې کې ضرر ګورې، اکثرت فیصله کړې ده، د اکثرت فیصله به مني او خپل رب به توکل کوي. پیغمبر علیه السلام د همدې لارښوونې له مخې د احد او خندق په جنګونو کې مهمې پیښې، د احد ستر او تاریخي جنګ، بیا د خندق جنګ 10,000 پوځ د هغوی په خلاف راغونډ شوی، مدینه یې محاصره کړې. په دې دواړو جنګونو کې پیغمبر علیه السلام له خپلې رایې تېر شوی. په یو ځای کې له دوو سره مشوره کړې ده، دا دواړه یو لوري ته دا بل لوري ته له خپلې رایې تېر شوی، د هغوی دواړو رایې منلې. په بله کې د احد د جنګ په ارتباط له ټولو سره مشوره شوې ده، ځوانانو په جنګ باندې ټینګار کول، مدینې نه بهر د قریشو سره د مقابلې. د پیغمبر علیه السلام رایه دا وه چې د مدینې له منځ نه به مقاومت کوي، مقابله کوي. پیغمبر علیه السلام له خپل رایې تېر شوی او د اکثریت رایې منله. د بدر جنګ په ارتباط تر هغه تصمیم ونه نیولو چې ټولو صحابو په اتفاق سره فیصله وکړه چې ځو جنګېږو. په وار یې پوښتنه کوله، غوښتنې چې د انصارو رایه معلومه کړي. د انصارو یو مشر اوچت شو چې یا رسول الله مقصد دې موږ یو، هدف دې موږ یو. ویل چې یا رسول الله په الله تعالی قسم که ته راته امر وکړې سمندر ته م له هغه وروسته یې تصمیم ونیولو چې ټولو اجماع وکړه، ټولو په اتفاق سره فیصله وکړه چې ځو د دشمن مقابله کوو. فقها هغه امیر واجب العزل ګڼي چې د مشورې اصل تر پښو لاندې کړي او فیصلې او پرېکړې په خپل سر مسلمانانو سره له مشورې پرته. فقها دغسې امیر واجب العزل ګڼي، دا باید عزل شي. قرآن هغه شورا معتبره ګڼي چې د لورو په توافق او رضایت سره توأم وي. 10 کسان ناست دي په یو موضوع کې بحث کوي او دا پرېکړه باید داسې چې اکثریت ورباندې راضي او قانع وي. که د دوو ترمنځ موضوع مشوره کېږي، قرآن وایي چې د دغو دواړو ترمنځ باید پرېکړه له مشورې او رضایت وروسته وي. د میرمن او د میړه په ارتباط وایي چې که دوی غوښتل خپل زوی د خور زوی له تی جلا کړي، نو په هغه صورت کې په دوی باندې څه ګناه نشته چې مشوره وکړي یو او دواړه لوري راضي وي. یعنې چې رضایت د مشورې اصلي شرط دی. د دواړو په توافق به یو فیصله کېږي. چې په کورنۍ مسله کې د مور او پلار ترمنځ د خپل اولاد په ارتباط دواړه مکلف چې مشوره به کوي او دا فیصله به هم داسې چې دواړه ورباندې راضي او یوازې په دې صورت کې په دوی باندې کوم ګناه نشته. که له دې نه پرته بله فیصله وکړي، واقع دوی ګناه کړی، جرم یې کړی. نو د سترو ملي مسایلو په ارتباط چې په ټول ملت او ولس پورې او د هغوی برخلیک پورې مربوط دي، په دې ارتباط د اسلام لارښوونه او هدایت شوي.
د امرهم شورا بینهم معنا دا ده چې ټول مسلمانان به یا مستقیما یا وکالتاً په ټولو مهمو قضایاو کې په مشوره کې شامل. کشمیر کم دی، د ټولو راغونډېدا ممکن ده، ټول به راغونډېږي، دا د ټولو حق ده. او که د ټولو راغونډېدا ممکن نه وه، شمېر ډېر زیات دی، یو ملت دی، مسایلو کې باید د هغوی په مشوره او خوښه او رضایت فیصله وشي. که دا جنگ دی، که دا سوله دی، که دا بله هره مهمه ملي مسله ده، د ټولو راغونډېدن په یو ځای کې ممکن نه ده. د هغوی وکیلان به راځي، د هغوی استازي به راځي، وکالتاً به ملت په دې شورا کې تمثیل کیږي او هماغه فیصله به عملي کیږي چې د ملت د واقعي او حقیقي استازو او وکیلانو په خوښه او رضایت ترسره کیږي. د هېواد داخلي او خارجي سیاست باید د ولس په مشوره غوره شي. کورنی او بهرنی دوست او دشمن باید د ملت په مشوره او د ارزښتونو او اصولو له مخې وټاکل شي. څوک مو دوست دی او څوک دشمن، چاته به د دوست په سترګه ګوره او چاته د دشمن. شخصي مسله نه ده، د ټول هېواد د ټول ملت مسله ده. ټول به کښېني او په ګډه به په اتفاق سره رضایت سره او مشورې سره فیصله کوي چې څوک مو دوست او څوک مو دشمن. هیڅوک حق نه لري چې په خپل سر او له ملت سره د مشورې پرته وروستی تصمیم ونیسي چې څوک یې څوک دوست دی او څوک دشمن. هماغسې چې کمونستانو او سیکولرانو د واکمنۍ په دوران کې وکړل. یوه ټول هېواد او ولس په شوروي اتحاد وپلور او بل په ناټو وپلور. یوه ټولي او حتی د یو ټولي مشر یوازې تصمیم نیولی چې افغانستان او دا ټول ملت په چا وپلوري. پرون له روسانو سره ملګري وو، په دې 20 کلونو کې د امریکایانو خدمت کې. افغانستان هم په هغو وپلورو، هم یې په دغو باندې وپلورو. اما زموږ پیغمبر علیه السلام هغه چې د الله تعالی له لوري ورته وحی کېده، د بدر جنگ په اړه یې تر هغه فیصله ونه کړه چې اجماع رامنځته شوه. منتظر و چې انصار خپله رایه څرګنده کړي او له هغه نه وروسته یې د جنگ پرېکړه وکړه. ورونو خویندو، د هېواد لپاره ژر تر ژره د یوه داسې اساسي قانون تصویب هم ضروري دی چې د اسلامي نظام ټول اساسي قضایا او اړخونه اتباع کړي، ټول ملت پرې توافق وکړي او د داسې شورا له لوري تصویب شي چې د افغان ولس واقعي او حقیقي استازي غړي. باور لرو چې که همداسې شورا رامنځته شوه او د هېواد لپاره یې همداسې اساسي قانون تصویب کړ، نه یوازې نظام به په داخل او خارج کې له پراخ او مضبوط مشروعیت او اعتبار برخمن شي، بلکې ډېرې خطرناکې توطئې به یو په بل پسې او په اساني شنډ شي. برادران و خواهران عزیز، یک روز قبل هفته سور را داشتیم، امروز 9 سور. یک روز قبل از این هفته سور را داشتیم. روز سیاه، آغاز یک فاجعه خونین که تا امروز دوام کرد. این روز مصادف بود با دومین کودتای کمونیستا در هفته سور 1357. نخستین کودتایشان در 26 سرطان 1352 به رهبری سردار داود بود. او مشهور و متهم بود به یکی مؤسس احزاب چپکی در افغانستان بود، مورد حمایت شوروی هم و هند هم در او زمان. این کودتا به رهبری او صورت گرفت.
توسط چند افسری که در مسکو تربیت شده بود. اما داوود در کودتای دوم به دست رفقای کمونیست خود در ارگ و با همه اعضای خانوادهش کشته شد. سنت تروری رهبر به دست پیروان و استاد به دست شاگرد به دست رفقای کمونیستشان گذاشته شد. سومین کودتای کمونیست ها در هفته سور 1371 بود. رهبریش به دست جنرالانی چون جنرال نبی عظیمی و جنرال دوستم بود. به دلیل حساسیتی که مردم در برابر هفته سور داشت، ناچار شدن ایره تغییر بدن به هشت سور. یک کودتا هم در عین تاریخ برآ افتاد، در هفته سور 1371. همه اقدامات و اجراعات و تصرفات، کاری که برای کودتا لازم بود در همین روز پایان یافت، اما نتوانستند به نام هفته سور اعلان کنند. مردم حساسیت داشت، متنفر بودند. به این خاطر نام او را تعویض کردند به هشت سور. هشت سور در واقع هفته سور است، ادامه هفته سور 1357. این کودتا به اشاره KGB و حمایت CIA برآورد. هر دو می‌خواستند که جنگ ادامه کنند. جنگ نیمه تمام اتحاد شوروی باید تا زمان ادامه کند که تجربه جهاد ناکام شد. تشکیل حکومت اسلامی به دست مجاهدین در کابل امکاناتش برای همیشه از بین بره. افغان‌ها خلی سلاح شدند. افغانستان با گدام اسلحه تبدیل شد. یه اسلحه و مهمات باید هم از ذوب شد، چه از سوی غرب و امریکا آمده و چه از سوی شمال از شوروی آمده. همه این سلاح‌ها باید ذوب شد. هدف کودتا همین بود. در کودتا که به اشتراک فعال حزب پرچم و برخی مجاهدنماهای وابسته به بیگانه صورت گرفت، همانهایی که کشور را هم به شوروی فروختند و هم به ناتو و در رأسش امریکا. در نتیجه این کودتای سیاه اقتدار در پایتخت به گونه کامل مثل سابق در اختیار جنرال های کمونیست ماند. این کودتا به می خاطر برآ افتاد. دوستم در ارگ مستقر شد. نیمی عمدی ارگ به دست جنرال دوستم و نیروهایش بود. باور کنین کسانی که از سوی رفقای دسته به اونا معرفی شده بودن، نامش رئیس جمهور بود ولی در واقع میهمان جنرال دوستم بود. رئیس جمهوری حقیقی و واقعی و مسلط و نیرومند دوستم بود و اینا هم تصورشانی، زعم و گمانشانی که بدون حمایت کمونیستان نمیتونن در اقتدار باقی بمانند. کسانی که با عنوان مجاهد و لقب مجاهد در کنار اینا قرار گرفتن، فقط به عنوان یک وسیله مورد استفاده قرار گرفتن. کاری را که یاران دیروزی کمونیست‌ها در آن زمان کرد، متاسفانه امروز با وجود تجارب ناکامی که داشتن و پیامدهای بدی هم که خود رو برو شدن، همه را نادیده میگیرن و امروز یک بار دیگری متاسفانه همینها به نام مقاومت این کار را انجام میدهند که دیروز در کنار کمونیستان انجام دادن. دیروز هم حاله دست اجنبی بودند و امروز نیز
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.